سلامونه او نیک هیلې مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د SPSS 5م درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په وریبل باندې بحث کوو چې موږ تاسې په SPSS کې کوم وریبلونه لرو، څنګه کولی شو وریبل ډکلیر کو، او همداشان د وریبل د نومېښودلو لپاره ځینې قوانین شته چې په هغو باندې مخته په دویمه ویډیو کې موږ تاسې بحث کړی ده. صرف یوه یادوري کوو. زموږ تاسې ترمنځ ارتباطي لارې یوټیوب چینل ده، فیسبوک پاڼه، واتساپ، تلیګرام، چې تاسې کولی شئ له موږ سره خپل دغو په واسطه باندې خپل اړیکه ټینګه کړئ. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب، او په کمینټو کې را سره خپلې پوښتنې او نظریات شریک کړئ. په SPSS کې وریبل په دوه ډوله ده، یو نمریک وریبلونه دي او بل سټرینګ وریبلونه دي. نمریک وریبلونه هغه وریبلونه څخه عبارت دي کوم چې موږ هغه عددي ډاټا یا هغه عدد لرونکې ډاټا داخلوو، او سټرینګ وریبلونه هغه وریبلونه دي چې په هغو کې موږ تاسې سټرینګ یا هغه توري یا کلمې او حروف درج کوو یا پکې ذخیره کوو. نمریک ډاټا بیا په خپل ځان کې درې فارمټه لري. یو فارمټ هغه ده چې د نمبرونو د ساتلو لپاره ترې کار اخیستل کېږي، یو فارمټ هغه ده چې د تاریخ د ساتلو لپاره کار ترېنه اخیستل کېږي، او یو فارمټ هم هغه ده چې د وخت د ساتلو لپاره ترېنه کار اخیستل کېږي. نو د دې لپاره چې په وریبلونو باندې ښه پوه شو، ځو SPSS ته، هلته وریبل ګورو. په دې ځای کې موږ تاسې اوس دغه د ډاټا ویو برخه لرو. که چیرې ولاړ شو وریبل ویو برخې ته، موږ تاسې ته هر وریبل مشخصات ذکر کوي. مثلا موږ تاسې دا پکیج چې ده، دا ټایپ د وریبل چې ده نمریک وریبل ده. صحیح شو؟ په دې ځای کې موږ تاسې مخته لیست لیبل ده چې د وریبل موږ ته څرګندوي یا لږ توضیح او تشریح راکوي. موږ تاسې دا په SPSS کې لاندني وریبلونه لرو چې موږ تاسې په لومړي سر کې ویل چې په عموم صورت کې موږ تاسې دوه ټایپه لرو یا دوه ډولونه لرو. یو له هغه څخه نمریک ده چې هغه عدد ذخیره کوي، یو دویم یې سټرینګ ده چې هغه د توري حروف او جملې په هغه کې موږ تاسې ذخیره کولی شو. نمریک وریبل هغه وریبلونه څخه عبارت دي کوم چې موږ ساده عدد درج کولی یا ذخیره کولی شو. اوس موږ تاسې پکیج چې ده دا لومړنی موږ تاسې متحول یا وریبل ده. موږ تاسې په ډاټاویو کې وینئ چې په پکیج لپاره موږ تاسې صرف عدد ذکر کولی شو. په دې خاطر ځکه موږ په والیو کې ذکر کړي، که چیرې دلته څوک یو داخل کړي ته باید A ولیکې، که دوه B او که درې C، ځکه دا پکیجونه په د عدد باندې په دې رقم ذخیره شوي دي. او که چیرې مثلا ته یو ID دلته ذکر کوې، ID موږ تاسې باید له چی نمریک والي څخه. نو که چیرې اوس ډاټاویو ته ولاړ شو په اخر کې ID درج کوو، مثلا 45، اوس دې ځای کې موږ تاسې نشو کولی سټرینګ داخل کړو، ځکه که چیرې موږ تاسې په دې ځای کې سټرینګ داخلوو، دا یې نه مني، هغه امپټ کېږي یا خالي کېږي یا میسینګ والیو منځته راوړي. نو د نمریکو عددو په وریبلونو په ځای باندې نشو کولی سټرینګ داخل کو. په دې رقم باندې د سټرینګ کې کولی شو بیا عدد یا نمبرونه داخل کو، خو هلته بیا دی د نمبر خصوصیات نه لري، دا یو د سټرینګ خصوصیات لري. دویم هغه چې کامه، یعنې کامه څو عدد وروسته راشي. دې ځای کې موږ تاسې یو بل مثال ګورو. البته موږ تاسې وریبل دلته معرفي کوو. راځئ مثلا سلري موږ تاسې له نمبر اخلو او هغه ته مثلا کامه ورکړو، کامه دې موږ تاسې پکې واخیستلی شي. دلته موږ تاسې ته وروسته د هغه که چیرې موږ تاسې مثلا دلته یو عدد ذکر کوو له درې عددو وروسته دی موږ تاسې د هغه په ځای یوه دانه کامه اضافه کړي. لکه په دې ځای کې چې تاسې وینئ دغه 4 بیا یوه کامه، بیا 400 بیا کامه، په دې رقم باندې. اوس مثلا که چا سلري 12,000 وله، دا موږ ته د هغه په ځای کامه راخلی شي، یعنې له درو اعدادو وروسته دا یو کامه راخلی شي.
دا د کامیې خصوصیاتو. همداشان دا کولی شو ډاټ کامه په ډاټ باندې بدله کړو. ځینې ځای ضرورت پیدا کېږي چې کامه نه بلکې ډاټ باید موږ ولرو. لکه په دې ځای څخه څه وینئ چې 12 موږ ته په دې رقم ښودلی دي. همداشان ساینټیفیک نوټیشنونو څخه هم کار اخیستلی شو. موږ تاسې مثلا 2000 داسې لیکلی شو چې 1.20 د لس په توان دي 4 یا مثلا دا هر رقم چې تاسې زړه په هغه رقم اخیستلی شو. بل تاریخ هم کولی شو دلته یو وریبل جوړ کړو چې ډاټ مثلا انپوټ ډاټا تاریخ لپاره چې تاسې مثلا وریبل جوړوئ راځو تاریخ اخلو. تاریخ مختلف فارمټونه لري، مثلا ډے مونت ییر یا مثلا د دې لږ خو لس راخیستل کېږي یا په اخر کې هر فارمټ چې م خوښه وي. مثلا دا دویم فارمټ زه سلیکټ کوم. اوس که چیرې ډاټا وي ورته راسو او دلته تاریخ درج کوو. تاریخ درج کوله مثلا زه ورته لیکم چې 12 مثلا دی 2000 کال. دا یو اتومات وایي چې 12 دی ډسمبر دی 2000 کال. دا موږ تاسو ته هغه د تاریخ فارمټ یا ښکاره کوي کوم چې موږ د تاریخ یا د تاریخ په وریبل کې ښودلی. کولی شو دا فارمټ ورته بدل کړو یو بل شکل. مثلا موږ ته تیپو دغسې یو شکل وښودل شي چې ثانیې دې موږ سره ولیکلی شي، دقیقې هر څه دې ولیکلی شي. نو موږ تاسو ته دا بیا مکمل ټول ښیي چې دا انټري په څو سوې ده 12 ډسمبر 2000 کال. دا ځکه نه ښیي چې تېر مثال کې موږ تاسې نه درج کړي. که چېرې مو درج کړی وای دغه ساعت دقیقې ثانیه او د ثانیې سلمه برخه هم موږ تاسو ته راخلي. له هغه وروسته کرنسي ده. که چیرې موږ تاسې بیا هم لکه سلري په مثال کې چې ولرو چې یو چا سلري ده مثلا فکس سلري یو شی موږ تاسې په دویم درس کې ویلي وو هغه دا چې د وریبل نوم ایښودنه کې موږ تاسې له سپیس څخه کار نه شو اخیستلی، له سپیشل کرکټرونو څخه کار نه شو اخیستلی. د هغو مقابل کې موږ تاسې ځینې قوانین ویلي چې تاسې کولی شئ هغه په دویم لیکچر کې درسره تعقیب کړئ. مثلا فکس سلري راخلو موږ تاسې په ډالر باندې نو راځو ډالر سلیکټ کوو اوکې کوئ. اوس که چیرې موږ تاسې په سلري کې ورته وایو چې د یو چا معاش $4000 ده دا یې د ډالر ساین ورسره راخلي. کولی شو دغه ډالر ساین موږ تاسې یو بل کرنسي ته م واړوو، یعنې افغانۍ ته یو بل کرنسي هغه کسټم کرنسي ده. کسټم کرنسي باید موږ تاسې ډیفاین کړو ځکه اوس مهال ټول چې دی ډالر باندې ډیفاین شوي. نو د هغه لپاره که چیرې موږ تاسې غواړو ډیفاین یې کړو راځو ایډیټ اپشن کرنسي مثلا سی سی بي موږ تاسې افغانۍ ورته اچوو. نور مکمل ډیټیل هم کولی شئ دلته ورکړئ. اوس که چیرې راسو فکس لري کسټم کرنسي ته مثلا سی سی بي اوس به موږ تاسې ته افغانۍ راخیستل کېږي. راځو مثال ډاټاویو ته. اوس د ډالر د ساین په ځای باندې موږ تاسې ته یا افغانۍ راخیستلی شئ. دې په ځای خپل ساینونه هم ږدولی شئ، نوم یې هم ښودلی شئ، هر یو څخه استفاده کولی شئ. بل سټرینګ وریبلونو لپاره موږ تاسې که چیرې مثلا د یو چا نوم غواړو په یو سروې کې ځان لپاره ثبت کړو نو باید له سټرینګ وریبلونو څخه کار واخلو. مثلا د نیم لپاره موږ تاسې له سټرینګ څخه کار اخلو سټرینګ. اوس په دې متحول کې موږ تاسې کولی شو یو مکمل سټرینګ هم ذخیره کړو. مثلا احمد علي البته دلته علي. دې ځای کې موږ تاسې ته اوس کولی شو سټرینګ مکمل په متحول یا وریبل کې ذخیره کړو. همداشان دغه د نمبر لپاره موږ خپل پراخوالی لرو. همداشان د سټرینګ لپاره دا هم دلته ورته مشخصولی شو. مثلا د دې پراخوالی دی څونه د ډیسیمل پاینټ پراخوالی دی څونه ځکه موږ په سټرینګ کې ډیسیمل پاینټ نه لرو یا مثلا په تاریخ کې نه لرو نو دا کولی شو 0 هم ورته واچوو.
همداشان دلته د دې لیبل راخیسته سوی مثلا دا لیبل کولی شو د هغه مکمل دغه د وریبل معلومات ذکر کړو مثلا ورته لیکي چې نیم اف املایي یا هر څه چې د مثلا هغه د وریبل مربوطه کېدلو کولی شي دلته ذخیره کړي همداشان والیو که چیرې موږ تاسې مثلا جنډر ولرو جنډر له دا ډوپلیکیټ ته راځو جنډر 2 اخلو جنډر 2 له نمبریک والیو څخه اخلو خو په والیو کې دې ته یو څه ډیفاین کوو مثلا که چیرې یو چا 0 داخل کړی نو موږ ته مقابل کې څه ولیکه میل ولیکه او که چا 1 داخل کړی موږ ته مقابل کې فیمیل ولیکه چیرې 1 داخل کړی مقابل کې موږ ته مثلا فیمیل ولیکه اټکوئ اوکې اوس که چیرې موږ ډاټا ویو ته راسو جنډر ته نو موږ تاسې دلته نور سټرینګ نشو داخلولی ځکه موږ تاسې ته باید لا 0 داخل شي لا 1 چې د هغو کوډ شوی حالت چې د میل یا فیمیل ده که چیرې موږ تاسې 0 داخل کړو دا اتومات میل کېږي او که 1 داخل کړو فیمیل کېږي چې دغه د کوډ برخه شوه څنګه کوډ ته واړو البته 1 نو دا و په SPSS کې وریبل یا متحویلونه چې موږ تاسې وویل چې وریبل یا متحویلونه په 2 ډوله دي یو نمبریک وریبلونه دي یو هغه دي چې په هغه کې موږ سټرینګ ذخیره کوو او همداشان نمبریک وریبلونه بیا په 3 ډوله دي چې نمبر ذخیره کوي تاریخ ذخیره کوي او وخت ذخیره کوي